چې نشه یې نه ختمیږي په لنډو ساقي جام راکوه د برنډو چې په جوندې د شبنم قدرونه که چې په جوندې د شبنم قدرونه که بیا یې مدرانه وې قبر په جنډو ساقي جام راکوه د برنډو السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر لکه د مفتی خانې لړمه څنګه چلي بیخي دې پته نه لګي ګورې ښه که نه یو ته څنګه تابعدار یې مډر کوه خیر خو دې چېرته روان یې هغه مالچکي ماما له لږ روان یم یو ښه هغه راته لږ سوال جواب کړی دی چې لږ راشه پټي ته یو نو هغه ته لږ ښکاره کېږم هغه سره لږ ملاقات کوم خدمت وای جانانه زه خو رالم تاسو کله اسلم کورو اسلم خدای دې تباه برباد کا خدای دې نور مردکي که چې پر ځمکه باندې یو پټ لاندې لاړ شي زما زوی نه دی اسلم ستا د لاسه چې کوم دی تباه برباد شو غلاګانې پې ته کوې د جومات نه پې سولرې ته را پټوې سپلی پې ته پټوې اوس په کلي کې هغه بغل مشهور دی ستا د لاسه دا خدای نیک بخته ما چېرته په غلاګانو راړولې هغه زموږ استاد دی وی ښه دا روزانه جوړه مه خالې ته سیروزي له بوځي یو که نه جومات ته مانځه له بوځي یو همدغه اخلاق ولتې له بوځي یو اوس به وایه څه به کوې مزدورۍ له ځو مزدورۍ له د څه مزدورۍ له یو جاړي میاړي چېرته ګورو که ولې ډاکسرونه نه پې ټیزونه پټې څه نه نه همدا راته ووایه ټیم را سره نشته که معلومات یا کور یا چېرته تلي ما ته ووایه داسې کار دی که نه یو چې مې اوس کور کې مور سره جګړه وکړله یو مې مور ته وایي د دې سړي سر راته مه ووینځه دا ستا د لاسه خراب دی نه په کلي کې چې مړ وشي جنازې له ځي نه قبر له ځي یو نه هغې له څه چای مې خدمت وړي یو بس ټوله ورځ د کوره کرم دي نه د بازاره کرم دي نه صحیح ده نه به ځای ګورم ته ورشه ځه صحیح ده خدای دې ته به برباد که پرې کار باندې زموږ غلطۍ پکې نشته تاسې لګې خو نه غوسه روتې د خدای نیک بخته وړو مور پسې وایي مردکیه یا لکه زر خوندنی باد ته لږ ده ولې دا جګوله دا ته څه کېدل نه په کوټه کې پروت یې مړه ویم داسې مې لږ مې خوب مې کوت ستا خوبونه نه ختمېږي ته ورته وکړه خو ستا غرمه ده نو سره غرمه ده نو څه وکړم چې کار روزګار نشته وایي پاسه مله کار روزګار نشته او کار یو خو ستاسو د بېروزګار یې نه تنګ راځو صد خوند نه داسې څه نه کوه بچي دا یو څه الله دې خوشحاله د قطب الدین لواد کوې دا د کس پیسې دي پلار مې رالیږلي کس پیسې دي واو دا جګوله زه پکې یو 85 والم نه بلکل یو وطن هېڅ به پکې نه دی ولې دا ما په څه خوارو برابر کړي دي ویم یو 85 خو ما له راکړه نه بیا به درته درکړم چې ته دا ورسې ځه ویم چې ځان له پې پولې والمه پاسه ښه ده وایي په دې ګټه دا مخو کومه یارمه یاره صد خوندري ته دې خیال دی پولې والمه اسلامي کله راځي ما ته دلته بدایمه هغلته نن تپوس خو نشته دی دغلته هم نشته دی دلته ورته ودرېږو نو لکه چې موږ چېرته راشي یا بخته اوس ته داسې پیدا کړو ده او یاره مړه ټول عمر خوشې وګرځېدو وا دې اورېده نو منډه دا ښه دی که نه ماښام چې کور ته ځمه 2.5 زره او 3 زره روپۍ مزدوري مې کړي یاره ویم دا خبره صحیح ده چې موږ ټول عمر پردی غلامي وکړو مرچکي خان خدمت کوو که نه پوه شوې نو زه وایم چې داسې یو شی بله پیدا کړه چې به ځان له پې مزدوري کوو مړه هلکه دا خو ګورې دا منې دا مې په ترکان ساس کو د دې خو یې رانه ځان له 15 روپۍ واخیست نه مړه دا خو ډېر خسته سېږي چاچي مړه یو کار نه کوي مې راخس نو خفه به مې کې نو بړه خفه کېدل دي که چا راوستي دي خو ته ځان له اغوستی دی زه هم د ستا ملګری یم یار دی ما بس ما له یې راکړه چې موږ په روزګار شو د موټرسایکل چل درځي ولې نه درځي مخکې دې مزدوري کړې او ما مخکې ما درځونه چلولي دي مړه تا سره دا صحیح دی پرېږده وځه زه به ځان له بله شته کړم ښه خو ټوټل به ما له 100 پیسې راکړي 100 درکړمه
دا دې باندې ټوټل 50,000 روپۍ دي اوکه مالا 50,000 روپۍ راغونډه 10,000 روپۍ نه دي کوشه ځان نه بل 50 کوشه نه شماله 50 را سره نشته دا دې ګور پیسې راکړي د کس پیسې 10,000 روپۍ را سره په غیر کې حضرت کې 10,000 کې شبه ټول عمر تاسو په موږ پسې خته کله بل کار ګورم کله زه غواړم مزدوري کوه ښه صحیح ده سټارټي او کنه ولې به نه سټارټي چې نه سټارټي بیا لا وایې نو نه سټارټي د ماته وخت کې دا ورته د سی بوزا ښه زه وګوره چې کار پکې ښه زه د باندې خپه کېږم اجازه سټارټ شو دا زموږ دا وګوره سره د نشي ډکه کې برابر بیا ښه هغه وشه دا زه لاړم Oh no! وعليكم سلام خير علي ولا لك قاسي خير خير يا مالا دا خرا چرالي دا خوچو وچوکم دا دا ګاډي مو واغستو پر صورت یار دې که څه مساله راته لیک چکا وادي غستو او کنه اشتیا وایا ولا دا مو واغستو چاشینه په دې په واسه ځان دی هغه څه وای ما ته چانسو مړه ها ته ما ته دوه دا پته شته چې دا چا دی دا چا دی دا چانسي دی کنه ها د دې مال کاغذ د کاغذ خو ما سره نشته وروره دا به کاغذ کارتا و چې کاغذ سره نشته مړه ورشه منډه کور کې به د سریلیک جوړ کړی هغه خو ورشه ته مال بیا دې ته خطرې او ته ما ته دا وای چې دا چا ده دا زما دا ستاره ها ولی دا مې ما د کور مخې ته ودرولې وه او ما زه کور ته لاړم ما یو پیالې چای وڅښم او چې رالم هغه نه وه په هغه ځای کې ته ما ته دا ووایه د دروغ مروغ ما ته چانسیان مانسیان مه یادوه دا زما ده ښه ما به کچم به ویې ما مې پیسې غواړي ژاړه مه زه شابه منډه شاغه نیکه دې م راوله مړه دا لمکار دغه کړی د خدای د عالمانو کور مخې ته دنه څوک چینچي نه شي ودرولی په ګنټه کې ورسره دا کم عمل کړی دی السلام علیکم هر شویه خو څنګه یې ولې سپوره به مخ کړی څه مړه دغه ته د حجرې مخې ته یو سپی پروت دی او واړه ته په لاړ نه شي تللی مې راشه خپي وباسه همداسې چل دی که نه هغه سپي به هم تا نه چې کم دې پناه غواړي ولې ته ما ته ده ووایه که نه خدای دې بېخه بنیاده دې شنو خدای دې بېخ ته دې شنو ټغ وباسه ته ما ته ده ووایه که نه ته راسه نیک راغلی دا پټیه چا دي ما ته څه پته چا وینو ها ته چې دې خلکو له دا پیسې ورکړې که نه ورته یې راځه دیاړیانې به درکړم او دا پردي پیاز پسې کې تا لږ شرم هم نه درځي مړه نو اوس ما ته غوږ کېږده نو له هغه ته زما پته نه شي چې ما ته یې ما دې کار وګوره او زما پته شته بیخي د څه نه خبره ګوره او سړي ته صحیح مشوره نه شي ورکولی نو غلطه دا خو دا کلي په شرمونو شرمومله نو یم تېښتې راوستی م څه وکړم پرېږدیم چې دا ګوتې اوسه نه کوي نو څه به کې په دې به دې ځان خلاص بېخه بنیادي بازم چې دونه پې خفه کېږې یو 500 روپۍ ورکړې واچوه که نه 100 روپۍ نه علي هغوی ما له به 100 روپۍ راکړي علي کلي کته دا ټول مزدوران پرې لګېږي خبره وره زه په دې به بس څه به بیا کوې ورته سر خلاصې ودرېږه بنیادي باسه که بیا سر باندې وباسم او دا وګوره
ولاړ چینچې چینچې مې ته واغسته یاره چینچې مې په راواړو چې خپل ته راواړوله به څه ګورم چې نه ګورم دې کې یو کس راغی نو دیګا ما ته وایي دا چینچې یې چاره ما دا خو ما ځانله واغسته نو کاغذ راته وښایه ما ورته دا بغیر کاغذ وی خدای دې تبا برباد کوي دا چانسي زمین د پوچې نه بوته او بیا راباندې راباندې سمې نه والي سمې ډبولې ده که نه تا پته وده یا هډوکي یې رامات کړي وو که نه دل وریه دې چانسي وسره یې پېژندې دا همدغه شانتې کوي مړه یو کار کوم که نه یو مشوره راله راځي څه مشوره مشوره دا ده اوس به جاجي ګل ته به شوی یم ما به هغه وخي تا غلو په لار کې دغه کړه او روپۍ رانه واغستې ویې مو والمه تمانچې مې راباندې کېښوده الله د مرګ نه بچ صحیح ده اوس به مړ وم لکه دا خبره چې ده په لار روان وم او بدخله راباندې ووتل چې څه ګورم چې نه ګورم تماچه راباندې کېښوده ما ته ویې چودېږه بس ما ورته پرېښوته دې پیسې راکوه ګنې وس مې او که دا جګول ته ووایي چې راځه په دې غلو راپورټ کړو نو بیا به ورته څه وایي بچو راپورټ به کوې نو بیا ورته رښتیا ووایه بس چانسي رانه واخیست هلکه دا خبره څه ده وایم جلپویه بیبیم نن په کور کې نشته دا جګولم نشته چې دا دوی په کومې تلي کور یې بلکل خالي پرېښی دی تیاره دیره ده خو ځه اسلم یار سلام علیکم څنګه ته لکه مړدی کې څنګه دې رامخه وکړه زه خو رالم د خدای نېکبخته یو پیره مې دی د پلار نه تپوس وکړو د چانسي نه مې تپوس وکړو د دنیا تپوسونه مې وکړل پته یې نه لګي نو څنګه یې پته لګېده ته نو پټي کې مې خو له پاندونه کول دا څه وی نو چې کار نه ځي نو بیا خو به کور نه او کنه الکه پاندونه یې د څو خرڅ کړي مړه خپلو مې خو له مې وکړله خدای دې بې خو باسه منګه کوریا خو چې ړقې نه وې د څو روپو دی خاص خپلو څاروله مې راوړل ها خپلو څاروله دې راوړل نو تا ما ته وی کنه وی ګوره وی چانسي سره مه ګرځه صحیح ده نو چې هغه هم راباندې مزدوري کوي هغه ته مې هم نه پرې ته راباندې چاته چانس پانس وکړه نو کنه سبا له راشه که نه دغه ځای پادل کاکا جنګېره او څاروی ښه ډېرې سوټې کړي دي بس هغه راپاکوه 500 روپۍ روز به درکوي مالا 500 روپۍ لګیري کنه نو ابې خو سوټو راټولو څونه ګران کار دی دې نه خبرې هغه چې کله واپس تش کرای ګرځي کنه نو بیا به شپږ سوه درکوي چې په ځمکه د نه پرونه دي ښه دا صحیح ده رمبې به ورسره وي رمبې راکړه خیر ده ورسره نیا دی ښه او لکه هغه ترور مې ښه زما ترور دې چېرته تللی دی هغې څه پته کېږي کوم خواته دی ځای راباندې نه څکي چې موږ په خپله نه ناستو دی د پټي نه رالو نو پته یې کوم ځای کې اوس کړو ښه دا صحیح ده مړه بیا به زه سبا به راشم سبا له راشه ځه بېبې به کور بیا به راباندې چوس کړي صحیح ده دا چې غټ چانس ماچو ګوره چې 2-3 روپۍ پکې وي ښه زه سیده بیا به صحیح ده ځه الله دې مشو دې د کټ خپې ته وګوره چې د 2-3 روپۍ چانس پکې وګوره